سلامونه جوړ په خیر. دا ځلې په لندن کې او د لندن د بارنټ سیمه ده، د هندن ته نږدې یوه منطقه ده. هغه افغانان چې بلد دي دلته به حتما دا ځای لیدلی، خو ډېرو خلکو به دا ځای نه وي لیدلی. د باغ چې تاسو ګورئ، ګلان ګورئ او فکر به ونه کوئ چې دا لندن دی. دا لندن ته تقریبا مرکز ته یو 15 دقیقې لاره ده د موټر، خو ځای داسې دی لکه اطراف لکه افغانستان. او د افغانستان خلک هم دلته شته. کریم شیرین دلته باغچه لري او انګریزي کې ورته الاټمنټ وایي. دغسې واړه واړه ځایونه معمولا دلته حکومت ښاروالي ورکوي او خلک هڅوي چې فزیکي کار وکړي. نو نور به دی په خپله راته وایي. شیرین صاحب ستړي مه شئ او غواړم چې لږ معلومات ورکړئ څنګه لندن او په لندن کې دغسې باغچه ولې؟ لومړی خو تڼۍ صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. فکر کوم چې په شخصي لحاظ به دلته مخکې هم راغلي اوسئ، خو ستاسو د پروګرام په حساب باندې لومړی غوړ ده او تاسو ته د دې خپل تاسو د یوټیوب چینل د جوړېدو مبارکي هم وایم چې د دونه مصروفیتو کې چې په میډیا کې لرئ. دا کار مو شروع کړی ده. زه ستاسو یوټیوب تعقیبوم او ډېر ښه مطالب پکې نشته. او مسله د منطق د دې ځایو د حکومت د خوا نه یا د ښاروالۍ د خوا نه دا ده چې یو تعداد هغه خلک چې مثلا نور کارو کې زیات مصروف نه دي، سن و سال د لحاظ هم لږ سنونه جګ شوي اوسي. دا ځایونه د یو فزیکي مصروفیتو دپاره چې هم دوی د صحي د لحاظه غښتلي پاتې شي او هم څه ارګانیک شیان دلته وکري او د هغو نه استفاده وکړي، چې طبعا دا د اقتصادي بخش هم لري چې هغوی ته هغه ورکوي، یو څه کومک رسوي. نو فکر کوم چې یو بله اساسي خبره هم دا ده چې زموږ او تاسو ټول سنونه زیاتي روان دي هغه ځایو ته چې ریټایرمنټ طرف رواني. نو منطق د دې خبرې هم دا ده چې د دې ځایو چې هر څونه چې مثلا سن و سال په اصطلاح د تقاعد په طرف رسیږي، نو دا زمینې ورته مساعد دي چې هغوی داسې یو آیسولیشن یا لرې پاتې نه شي، فزیکي مصروفیتونه ولري. او یو زمینه بل هم د دې د واضح د خپلو دوستانو سره داسې یو ځای نه وي چې هغه خپل دوستان دعوت کړی شي، دلته مشترک سره کار وکړي، یو څه روغبړ سره ولري، تبادل د قصو تبصرو ولري. نو دا مسله هغه شوې ده او افغانان هم نام خدا دې وختو کې په دې کار کې موفق شوي دي. داسې ځایونه شاید ورته ځایونه به په دې سطح چېرته واړه دي، چېرته کم دي، چېرته زیات دي، خو موږ غواړو چې پوره هغه ته استفاده ترې وکړو، چې هم د ناستې ځای اوسي، هم د زراعت ځای اوسي، هم د ګل ګلکارۍ ځای اوسي، او د ده ځای نه بعضې وخت کورو ته هم تجربې انتقالوو. دلته زده کوو کورو ته. همدا خبره ما کوله. معمولا د افغانانو مینه له شنو بوټو سره، له ونو سره، له طبیعت سره ډېره ده. او تا مخکې راته کیسه کوله چې حتی تا ځینې ګلان د ګلاب ګلان دې له افغانستان راوړي دي. دلته د انځرو ونې ما کتلې که نه، کیدای شي دا هم افغانستان کې طبیعي هلته ډېرې دي. څومره ستاسو سره په دې کې مرسته کوي چې د وطن مینه ماته کوي په دغسې طبیعت باندې؟ تڼۍ صاحب زموږ تاسو ډېر خلک په اطرافو کې ژوند کړی ده او اطراف یو ازاده فضا به وه، ځمکې به وي، پټي به وي، باغونه به وو. داسې ځایو کې موږ تاسو ژوند کړی ده. تر یو زیاته حده پورې دلته موږ او تاسو د انګلیسي اصطلاح کمپرس شوي وو او په یو واړه کور کې وو. په انګلستان کې به دوستان ته معلومه وي چې د اراضي د لحاظه چون وړکی مملکت ده، داسې د کورو اندازې وړې دي. نو بلې چون موږ په یو آزاده فضا کې، آزاد انوایرمنټ کې لوی شوي وو، نو دلته مینه خو په هغه سطح هم لا نه ماتېږي، ولې خو تر ډېره اندازه پورې سړی بېرته خپل وطن ته بیایي په دې فکر کې چې یو وخت کې دا ګل درلوده، یو وخت کې په ځمکه کې داسې کار کوو. که موږ خپله فزیکي عملا کار نه دی کړی، موږ به د مشران لیدلو یا به هم دهقانان لیدل چې په دې ځمکو کې بعضې کارونه حتی د مشورو دپاره ما شخصا افغانستان ته زنګ وهلی چې د خپل دوستانو نه یا مثلا د دهقانانو پوښتنه وکړم دا شاید څنګه کېږي او دا شاید څنګه نه کېږي. ولې ورته تفاوت یې د هوا ابو هوا خبره دا دي چې مثلا بعضې شیان دي چې په هلته کېږي دلته نه کېږي. خو د موږ ډېر مطلب د څه شي د کېدو نه صرف دا چې موږ پکې مصروفه اوسو. همدا خبره د افغانستان نه که ورتېر شو لږ نور هم. معمولا کله چې انسان
پیدا شو طبیعي ده چې دا په ځنګل کې په غره کې په سیندونو کې په دښتو کې د دې سره آشنا و دا عصري دنیا نه وه په هغه وختو کې نو که فکر مو کړی معمولا انسان پیشو یې له ځان سره راوستله اهلي یې کړله مرغان یې ځینې راوستل معنا دا چې انسان له طبیعت سره که زرګونه کلونه که میلیونونه کلونه هم تیر شوي دي طبیعت یو ډول خوند لري تاسو ته څومره دا خوند احساسیږي چې دلته راځئ له دغه مصروف ژوند نه کله چې دې خواته راځئ دلته او دا ګلان او طبیعت او بوټي چې ګورئ دغه هغه درکوي که نه ارامتیا یاره فکر کوم چې دا د دې دوه نورو خبرو په خوا کې مې چې ویلي چې یو مثلا اقتصادي بخش چې دلته ښاروالي فکر کوي چې دوی ته اقتصاد ته کومه شي دلته چې وکړي او استفاده دې وکړي او بل دا چې مثلا فیزیکی کارو کې سید لحاظه یو منطق به دا وي چې د رواني د لحاظه دلته مشکلات ډېر زیات دي مشکلات د جامعې مشکلات د فامیلو مشکلات د ژوند نو من دغه خبره به زه هم د دوه نورو نه ورپاسې چې دوی روحن آرامه اوسي انسان روحن آرامه اوسي او هغه د کار د فضا نه یا د کور د فضا نه داسې یو مهال ته راشي چې مثلا هلته یو خلاصه فضا یو بیروني فضا چې د رواني د لحاظ هم ته پکې تاسو باور وکړئ بعضې وخت کې چې زه وخت پیدا کوم تاسو ته معلومه ده چې زه نور مصروفیتونه هم لرم نو بیرته چې زه د ده ځای نه حرکت کوم شاته ګورم زړه مې نه کېږي چې لاړ شم بیا ځم بیا شاته ګورم چې وخت و د خبرې بعضې محدودیتونه دلته دي چې ډېر وخت پاتې کېدی هم نشي لکه د برق مسله او د بعضې شیان ولې نور بل یو د رواني د لحاظه چې موږ یې زیات په همدغه مسله رانیولي او فکر کوو چې دلته یو لحظه ډېر سړی ځان آرامه احساسوي رقم لرې د مشکلاتو او لرې د نورو ټولو مصرفیاتو د دنیا یو بله موضوع چې ما لیدلې ده البته ما کتلي دلته زه چې راځم کله کله دوستان هم وي یعنې د ملګرو د راټولېدو هم یو ښه ځای دی یوه ښه بهانه وي معمولا په رخصتیو کې افغانان دلته راځي تاسو کینئ کیسې کوئ مشاعرې کوئ کیتې کوئ مجلسونه کوئ دا هم یو غنیمت دی ډېر غټ دغه ابتکارات دي چې دا د فیصله پالیسۍ او د نورمو د دې باغو کې شاید نه اوسي ولې دغه ابتکارات دي چې افغانان غوښتي دي چې د ده ځای نه دغسې استفادې وشي موږ تاسو ته په یاد دلته ادبي مشاعرې نیولې دي فرهنګي دوستان چې میلمانه راغلي دلته هم دعوت کړي دي ورسره ناست یو په فرهنګ غږېدلي نو دا هم یو د افغانانو د ابتکارات دي دا داسې نه دي چې معمول د نور خلک هم دا کار کوي نو بل یو دا یو دغه حالت ده او بل دا چې مثلا دغه فضا د کورم اوس داسې ده چې بعضې وخت دلته ډېر آزاد ځان چې احساسوي کورو کې دونه امکانات نشته چې فعلا بعضې خلک مثلا فلټو کې ژوند کوي اپارتمانو کې ژوند کوي چې زمینه دغه نه لري حویلۍ نه لري دا شی نه لري او بعضې هم چې لري بعضې مسایل دي چې ته باید په کور کې رعایت کړې دلته ضرورت د رعایت نشته ازادي وي که نه کاملا او په کور کې هم که چېرته مثلا ښځې سره سړی لانجه وکړي دا موقع دی سړی دلته راشي هلته یو شی شته چې باید اجازه او پرمیشن باید واخلي دلته غواړم چې کریم جان راته ووایي چې دا مخکې مو اشاره وکړله که نه چې دلته ترکارۍ دي ګلان دي اول خو د افغانستان ګلان راته ووایه هغه د افغانستان ګلان کوم او څنګه دي په دې هوا کې لویږي که نه څه مشکلات وو هلته یې ماته ویلي وو تڼۍ صاحب وخت دا نه تنه د افغانستان یو بله تاریخچه هم د دې شاته په دې ده چې دا د ناکامرادو باغ مروي او دا د بله خبره د ښېوې ولسوالۍ ته وخت زه یو سفر کې تللی وم دا دغه ګلانو دي او د بده مرغه چې تېر کال دا نور ګلان یې هغه و غټو دلته هوا سړه ده فکر کوم چې د هوا او د موسم د تاثیر د لحاظه دا شی دونه هغه ونه شوه کړی د ده څه بعضې نمونې زه کور کې هم لرم هلته هم دغه حالت ده نو اگر چې دا ما په ډېر مشکل راوړی د ځای پورې د جلال آباد نه تر کابل او تر کابل کې هم بیا خاورو کې ښخ کړي وو بیا مې تر لندن او تر لندن په دې ډار کې چې ګمرک کې څه ونه وایي چې دا ځکه چې دا بعضې شیان هغه دي ځکه چې نورو ته هغه ته مزه دا خو د افغانستان دوه درې ګلان شول چې هوا نه ده ورسره جوړه شوې او دې خواته نور ګلان دي چې دا صحیح وده کوي سم دي که نه دا صحیح د ځای دي نو اکثرا څه قلمي راوړي او څه اخلي د ترکارۍ له ډلې نه دا مرچ دي دا مرچ کرل شوي دي نو ترخه دي یعنې زه به دونه داسې یاره د قوارین معلومیږي ترخه به نه وي که نه ډېر اوږده نو د معمولا دا اوږده ترخه وي نه خواږه خو غټ غټ وي تر اوسه مې نه دي امتحان کړي نو زه دومره په دې د وخت لحاظه دونه رسیدګي ترکارۍ ته نشم کولی زما ډېر
فضا په دې هغه د باندې ښه نور او دلته دې خواته چې راشو دغه دې ویلنی دی نانا ویلنی دا نانا ده د دې کرل سختي که آسان دي دلته نه دا برعکس دا چې ګورې شیان ته بیرون ترې راوتلي دي دا چې یو بوټی کې دا خپله اضافه کېږي ډېرېږي لکېږي ما شاید څوک بوټي ایښي ولا دا حتی اوس بیرون خواته راوتلي هغه روا شته چې موږ تاسو نه پوهېږم پښتو کې څه ورته وایي ځینې خلک څوکري ورته وایي ځینې دا د وږي بوټي دي ښه وږه ده نو د ما په دهقانۍ ترکارۍ کرلو باندې ونه خاندئ زه دونه تکړه نه یم کار کې خو دومره کوم چې هغه شرایط د دې ځمکې هم دا دي چې باید یو څه ترکاري وکري او دا چې فزیکي هغه شرایط پوره کوم دا هغه دي بیا دا هم روا شو دلته څه ورته وایي چې موږ تاسو په انګلیسي کې ورته کبیج وایي ښه دا نو هغه دی کرم دی که نه دا نوي کرل شوي دي دلته د خلک کاو او کرم دا شلغم دي او ښه صحیح موږ تاسو ډېر هغه قیوت شی چې دی هغه د ګندنه ده که دا ګندنه ده دا ګندنه افغانانو ډېره رواج کړې دلته ښه کېږي که څنګه که هسې ګندنه په اسانۍ لویږي څنګه چل دی نه ګندنې خو یو رواجېدې دا دي چې موږ تاسو علاقه ورسره لرو هغه شی چې هلته نه پیدا کېږي مثلا موږ تاسو ته بولاني پخوو د شیانو کې هغه دلته یو بل شی په نام د هغه به لیک په نامه باندې چې رقم پیاز رقم د غټ دي که نه او نور دا د چې یو خطوب بل دا لري چې اطمینه د 4 کالې وکړي 2-3 فصله کار کوي که نه نو چې قطع کوي او بېرته راجېږي یو فاصله شی هم نه ده چې کټی بیرته سره راجېږي بعض شیان چې مثلا پیاز وباسي ووتل شو دا چې ریبي بیرته راجېږي او یو کال هم نه 2-3 کال هم کار کوي چې مثلا بیرته دوباره هم نه کوي او دا خاوره څنګه کوئ له کومې راوړئ ورته دا خو به ګرانه مې خاوره خو دلته خو په پیسو خرڅېږي نه اول خو دا خپله هم زراعتي غوندې ځمکه وه خاوره هغه اصل خاوره خو پکې وه ولې نوره د کیمیاوي هغه په حساب باندې نو بیا مصارف لري دا ځای او کم هم نه زیات مصارف لري چې ویې ساتلی شي دا همیشه بعضې شیان دي چې مثلا دوباره هر کال پکې شی د خرابېږي کوټه خرابېږي ځمکه باید پارو مثلا ګندنه یو دفعه ورېږي باید پارو پکې واچوي چې دوباره د کوټې خبره دې وکړه ستا کوټه داسې معلومېږي دلته څوک کولی شي واوسېږي ژوند وکړي د ژوند اجازه خو نشته تڼی صاحب خو هلته ما ته ولیدل هلته کمبلې دي توشکه ده که پټ کې څملې ولې خو مجبوریت که پیدا شي هغه شته ده چې مثلا الټرناتیف شته او دې خواته ګلان دغه ګلان چې ګورې ښه پرېمانه دي نه داسې معلومېږي د ګلانو شوقي یم ما ډېر ګلان سره علاقهمندي ده زه د کور کې هم داسې ګلان ساتم او دلته هم او هر کال یې دا شی هغه ګلان دي چې یو سیزنه دي که نه نو زه خپل علاقهمندي لرم د همدې په خاطر ما مخکې وویلې چې د ما په دغه بخش باندې ډېر کار کړی نسبت زراعت کې زه دونه وارد نه یم نو د دې دوستانو په مشوره یې ګڼ شی او دلته دې مینې د ښایسته داسې هغه دې ورته جوړ کړې ده ګنبده او دلته هم ګلان دي دا شی د کال 2 کالو نتیجه ده چې بالاخره دې سطح ته رارسېدلی چې داسې یو عقلبور غوندې او دلته جالبه کیسه ده د ډاکټر صاحب ته راشه که نه دا ګوره دلته هغه په زړه پورې شی لیکلی دی او دلته معلومیږي چې دا یعنی متعلق به ډاکټر صاحب ویلکم ټو مای ګارډن کریم شیرین کریم او دغه مې په فارسي په خپلو حروفو لیکلی ده چې د انګلیسان پوه نه شي چې دغه ډاکټر صاحب مخکې ویلي وایي چې کندهار ته ښه راغلاست دا د دې د خپل تعبیر و دا هم ګندنې دي هم ګندنې دي هغه 2 نور هم ګندنې دي دا بنجانومي شو ښه نو دا څنګه ولې نه دي شوي تر اوسه رسېدلي نه دي نو باید سره شي نور کنې عوام ګرمه ده که نه او دغه 2 هفتې لږ تاثیر کړی او دا څه دي دا بادرنګان دي بادرنګ دي بادرنګ دي نو داسې واړه هغه شوي دي نه ده دا یو خو به زه تا ته هم دا اوس وکړم چې نه وې وکړې مننه او دا په افغانستان کې وایي دا د لغمان بادرنګ ډېر مشهور دي دا خو به د لغمان نه یې راوړي یاره فکر کوم دغه تخم ما د ترکیې نه راوړ دلته یو شیشه خانه هم لرو چې موږ د ژمي بعضې شیان چې یخ نه کېږي که نه یا بعضې ترکاري هغه چې دي اول دلته کرل کېږي بیا چې لږ راجیږ شي بیا
په نورو پټیو کې تقسیمېږي. نو یو غټه پروسه ده تڼۍ صاحب. زه دونه په دغه زراعتي بخش کې هغه نه یم، ولې خو بیا هم ټق ټوق دغه پرنسیپو د لحاظه. نو کریم جان شیرین د زما لپاره دریشي اغوستې د کنیدای باید په دې ځای کې د کار په جامو کې لکه ډاکټر صاحب چې د تاسو په خاطر هم او زه د دې خوا د ځان روان یم یو جلسې ته، نو بېرته کور ته نه شم تللی. نو راځئ چې داسې وکړو، په همدې ځای به دا خبرې بس کړو او د جلسې خبره چې وکړو چې دی چیرې ځي، څه کار کوي، څه مصروفیت لري، څه فعالیتونه کوي، په دې به ورسره وغږېږو. بیا هم ستړي مه شئ. کریم شیرین را سره دی او په لندن کې د ده په باغچه کې یو او مخکې مو د ده د باغچې ګلونه، ترکارۍ او دا شیان وکتل. اوس یو بادرنګ هم ماته راوښکاوه کور وده. راځئ چې اوس لږ څه د ده فعالیتونو ته مخکې ویل چې بیا روان یم، غونډه لرم، جلسه لرم. نو دا جلسې او جلسه بازۍ د دې وخت خو تیر شوی او څنګه بېرته ورته راوګرځېدې؟ څه کوې دلته د دې تر څنګ چې دلته باغواني کوې، د دې نه څنګ په څنګ کې یوه ټولنه لري، فکر کوم د افغانانو سره د سر و کار دی، لږ دا خلک پوه کړه چې په څه شي باندې اخته یې. تڼۍ صاحب زه خو فکر کوم تاسو پوهېږئ، زما په کار خو د خپلو لیدونکو دپاره به دا سوال تاسو کوئ. بلې د افغانانو یو ټولنه فرهنګي ټولنه ده. تاسو د جلسو خبرې یادې کړئ، جلسې خو هغه جلسې دي خو رنګ یې تبدیله شوی، رنګ و بحث یې جدا ده. نو بلې و دلته د افغانانو یو ټولنه ده چې د کلونو کلونو نه د افغانانو د کومک رسولو په خاطر باندې دغسې نورو مملکتو مهاجرین هم دلته کمیټې لري، چېرته چې هغه بېوزله افغانان چې د ژبې له لحاظه ضرورت ولري یا د اقتصادي د لحاظه ضرورت لري، بعضې دلته په اصطلاح رایګان سرویسونه دي چې د ځان استفاده وکړي. فرهنګي کارونه لرو موږ د مورنۍ ژبې د ساتلو په خاطر باندې. په رخصتۍ ورځو کې مکتبونه دي چې ماشومان راځي هلته خپله مورنۍ ژبه څه دري اوسي څه پښتو اوسي. د خپلو سپین ږیرو ته توجه لکه چې دلته نو زیاتي اولادونه چې مصروف شي د سپین ږیرو په اصطلاح د موږ عامیانه قصه یې مفته کېږي، نو د هغوی ته توجه چې دوی داسې یو هغه ته لاړ نه شي، ډپریشن ته لاړ نه شي او سالم مصروفیتونه اوسي، ناستې اوسي، د دې ته توجه وشي. ځوانانو ته یو خاصه توجه دا ده چې دلته یو ډېره په اصطلاح جامعه ده چې کنټرول ونه لري، کنټرول د لاسه ورکول کېږي او نو هغوی خپل ځوانان داسې کارو کې مصروفول چې هغوی وخت پیدا نه کړي چې مثلا په غیر مناسبو کارو کې مصروف شي. نو د سپورت پروګرامونه دي ورته، نو فزیکي کارو پروګرامونه دي ورته، تعلیمي او تدریسي مکتبونه. نو فعالیتونه خو تر ډېره زیاته اندازه ده چې په یو غټه ساحه پرسونل کار کوي، 15-14 نفره دلته په اصطلاح کارمندان کار کوي بدون د داوطلبو چې موږ یې لرو. نو پروسه د کار د میرمنو په خاطر نو پوښتنه خو دا د حتماً د افغانانو سره خو هغه مهمه پوښتنه دا چې دا له کومه کېږي، دا پیسې له کومه کېږي، دا خو اسان نه دي دا شیان ټول. او دا خو ډېره غټه پوښتنه ده، دا ته پوښتنه ده او بعضې خو لا ډېرې هغه ورځې ما نه یو چا سوال وکړو چې د تاسو مناسبات د MI5 څنګه دي؟ MI5 د برطانیا استخباراتي اداره کوي. نو ما ورته ویلي چې دا سوال خو دې بیخي ماته نوی و که نه، دا دې کولی شو بل رقم هم ووایې. وایي چې نه د اکثره انجوګانې چې په افغانستان کې وي دا د MI5 وي، نو دلته هم دغه شی. ما ویل چې ولاکه خو تر اوسه موږ په دروازه پوهېږو کومه خوا ده. په هر صورت د خلکو حق ده، دا یو شی تاسو ته وایم چې په دې کار کې دومره په اصطلاح هغه وجود لري، په اصطلاح د انګلیسانو ترانسپرسي، چې موږ په کلنۍ جلسه کې ټول خپل فاینانشل رپورټ یعنی د مالي رپورټ د ټولو اعضاو ته لیږو، څوک چې عضو شوي دي د انجمن سره، بدون د دې نه چې مثلا د ساختمان د ټولو نه داسې ده چې یو ګروپ د داوطلبو ده، یو ګروپ د کارمندانو نه چې معاشونه اخلي او کارمندان دي. هغه داوطلب خلک په نام د ټرسټي چې دلته ورته ویل کېږي، دغه نور کارمندان ټول هغوی ته ګزارش دهنده دي، په میاشتو کې چې جلسې لري. نو تاسو ونیسئ چې د افغانستان کې سازمانونو د انجوګانو په نامه چې تاسو موږ ټول پېژنو، او هغه به یګان مملکتو کې نورو سازمانو خیري مؤسسو دوی سره کومک کوي چې یو پروژه مخ ته بوځي په افغانستان کې. دلته دغه شی ده، دلته غټې چارټیګانې دي، خیریه مؤسسې دي،
چې د خپلو د دې وړو سازمانونو لکه د منګه دوی کومک کوي چې بعضې هغه کارونه چې دولت ورته رسیدګي نشي کولی یا د دولت د رسیدګۍ لا پاس بعضې اجتماعي فرهنګي کارونه دي چې مثلا د خارجي کمیونټۍ یا ټولنې ورته ورسیږي هغوی ته باید ته داسې یو پروژه جوړه کړې چې مثلا زه دغسې یو فرهنګي پروګرام لرم یا دغسې یو د ځوانانو دپاره پروسه لرو چې دا ولې د دې ټولو شیانو لپاره باید یو منطق وي چې هغه دا چې ته دا وښیې چې دا کار دې ټولنې ته څه مفاد رسوي نو هغه کار چې دې ټولنې ته مفاد رسوي د تا د کار په نتیجه کې او د دې ټولنې خلکو ته هغه په څه معنا چې مثلا که ته ځوانانو ته یو برنامه ولري او هغه په یو سالم مصروفیت کې مصروف کړي نو دا ځوانان بیا بیروني ځي غلا به نه کوي چاقو به نه باسي ډرګ ته به مثلا مخه نه کوي نو فایده جامعه ته ده ته که انګلیسي کورسونه مثلا ته میرمنو ته چې دا زموږ او تاسو په خصوص د آخر راتګ وخت کې چې د کورنۍ راغلي دي دوی اکثرا ډېرې په اصطلاح کنسرواتیو خلک دي که نه دوی نه ځي په کالج کې د نارینهو سره کښېني انګلیسي زده کړي نو که چېرې موږ دا کار دلته په ټولنه کې د دوی د شرایطو په اساس یې کوو او دا خلک ځان ته مثلا ښځې ځان ته سړیان ځان ته چې دا کار کوو دا فعلا موږ حدود د 200 میرمنو ته انګلیسي کورسونه لرو د انګلیسي کورسو په خوا کې مثلا نور د آینده کار د بزنس جوړولو لپاره موږ کورسونه لکه خیاطي ورزده کوو لکه بیوټي د آرایش شی چې دلته ډېر مود ده نو که چېرې دا کار کوم ټولنې ته مفاد دا ده چې یو دا سړی دلته په دې جامعه کې خل شو انګلیسي زده کړه نو دا به بیا ډاکټر ته نه ځي ترجمان به نه غواړي که نه خپله به انګلیسي زده کړي دا به ازاده وګرځي خپل مشکل به حلوي که چېرې مثلا د کار پیسه موږ یو کسب ور زده کړو سبا به دا بزنس جوړوي په دولت به تاوان نه وي که نه نو دا یې ټولنې ته کومک ده او که دا کار وشي نو دغسې د ډېرې غټې هغه دي نو پوښتنه دا ده چې دا خو صحیح شوه دې ټولنې ته دې وطن ته یې ګټه ورسېده افغانستان ته یې څه ګټه رسېږي خو دا خو د افغانستان دپاره نه ده او هدف هم دا نه ده چې افغانستان ته افاده ورسېږي د ده ځای خبره ده که نه مثلا چې نو خو ګټې کېدای شي دا ورسېږي دا تاسو مخکې ویل چې تاسو مثلا د ژبې کورسونه لرئ مثلا پښتو مثلا د شعر و شاعري دغه غونډې چې کوئ کتابونه چاپ شي هغه مثلا نقد کوئ دا خو د افغانستان ګټه شوه نو او نه دا جهات خو صحیح دی له مورنۍ ژبه چې ما وښودله که نه د مورنۍ ژبه چې مثلا دا خلک په خپله مورنۍ ژبه وغږېدی شي یا خپله ژبه وساتلی شي فرهنګي کارونه ده خو مسله په دې ده چې تاسو د فرهنګي کارونه هم چې یو رقم تصویر ترې باسئ هلته په چیش کې چې تقاضا کوي هغوی ته یې نشي ویلی چې موږ دا دې دپاره کوو چې افغانستان ته فایده ورسېږي ځکه د هر چا خپلې ګټې دي هغه د دې وطن ګټې په اصطلاح دا بل دا ده چې دغه چارټۍ تاسو مثلا بعضې خیري مؤسسې دي چې تاسو د یو سرحد نه بیرون کار نشي کولی مثلا موږ دغه ټولنه د لندن په سطحه ده نو دا د بل مملکت کې موږ کوم کار هم کوی نه شو په دې تېرو کلونو کې د افغانانو د افغانستان کې طالبانو د راتګ سره ډېرو خلکو به موږ سره تماس نیو که موږ کومک وکولی شو هلته څنګه ولې چون موږ ساحه د کار و فعالیت د لندن په سطحه وه موږ به نورو ځایو ته معرفي کول چې که چېرې مثلا ریډ کراس و دې خبرو ته سره میاشته چې که چېرې دا کومکونه د هغوی طریقه ورسوي ځکه چې موږ د قانون په لحاظ د ده ځای د مؤسسې په حساب موږ نشو کولی بیرون فعالیت وکړو بیرون د لندن نه څه چې بیرون د بریتانیا نه څومره د افغانان چې تا وښودل چې تاسو کار ورسره کوئ مثلا د بېلابېلو برخو کې څومره دوی خپله همکار دي څومره د هغه لري په اصطلاح لیوالتیا لري چې مخ ته لاړ شي کار وکړي ځان ورسوي څومره دي که تنبلي پکې شته والله د بده مرغه هغه نشته همکاري په دې نشته چې ډېر پروګرامونه دي چې دوی د لاسه ورکوي او ډېر پروګرامونه دي چې عملي کېږي په دې معنی چې مثلا دا دوستان کې شروع کړي ختموي یې نه ډېر نور فکټرونه به هم شاید د دې سره وي ځکه چې اکثرا څوک راشي د افغانان چې راشي یا یې قرض اخیستي دي یا یې فامیلونه شاته پاتې دي نو دوی غواړي چې یو لنډه لار د درآمد پیدا کړي او زر ته زر یو کار شروع کړي چې بیرته خپله کورنۍ په اصطلاح کومک کړي او یا یې قرض اخیستی قرض خلاص کړي او ډېرو خو له تربورګیرت په حساب باندې باید څه سیالي او شریکي ډېر زر ورسېږي نو دغه اساسي لارو نه ډډه کوي او داسې په اصطلاح د انګلیسانو شارټکټ لټوي چې څنګه
دا په دې معنی چې دوی ته په لنډ مهال کې فایده وي، ولې په اوږد مهال کې دا ډېر غټ ضرر ده، د دوی آینده نه سمیږي، همیشه په همدغه مشکلات وي. که لس کاله بس ستومانه شو بیرته نو مجبور ده بیا بیرته راشي دې سر نه. دا یوازې افغانان داسې دي ځکه تاسو خو دلته ډېر وخت تېر کړ، د نورو ټولنو سره هم اشنا یاست، مثلا ایرانیان، سومالیایان، عربان، دوی هم همداسې دي که یوازې افغانان داسې تنبل غوندې دي؟ دوه رقمه ټولنې دي تنه صاحب. بعضې خلک دي چې د کم وخت دپاره راځي لکه هندیان یا پاکستانیان، دوی راځي د کم وخت دپاره همدې په خاطر چې مثلا یو چې وګټي بیرته لاړ شي. د دوی موده هم دغسې کمې، ځکه چې د دوو مملکتو زیات پناهندګي قبلیږي هم نه، ځکه چې دوی مملکتو کې نه جنګ شته نه څه خبره. ولې مسله د سومالیانو ایرانیانو متاسفانه فرق کوي. حتی سومالیایان، ما سومالیایان میرمنې لیدلي چې ټیکسي کوي، میدان کې ما لیدلي چې ټیکسي کوي، او حتی په کالجو کې لاړ شي دا میرمنې د لندن کالجونه هم دونه ډک دي، میرمنې حتی غواړي چې انګلیسي زده کړي. دغه هغه علاقمندي لږ هغوی کې په دې معنی شته، په هر لحاظ که د اقتصادي د لحاظه وکړې یا مثلا د فرهنګي د لحاظه وکړې. او ایرانیان خو بیا بیخي لږ خبرې اوچته ده، هغه هغوی زیات توجه کوي دې شي ته. ما ډېر کم لیدلي دي چې ایرانی به دلته ټیکسي کوي یا دکان کې کار کوي، او تعداد هم دونه زیات خو د دوی دم نه که نه، نو هغوی لږ توجه زیاته ده. متاسفانه د افغانانو شاید هغه او د برطانیا لیوالتیا کمه شوې ده که همداسې ده د افغانانو سره؟ ځکه مثلا په مخته وختونو کې زما چې یادېږي موږ تاسو چې راغلي وو یو څه همکاري خواخوږي د افغانانو سره زیاته وه، وروسته افغانان هم زیات شول، نور کډوال هم زیات شول. بیا خصوصا مشخصه پوښتنه دا د وروستۍ لیږدونې په اړه ده چې د افغانستان نه دوی راووتل او افغانان هم راویستل. دغه یو څو پروګرامونه ورته جوړ کړي وو، د عرب پروګرام و، د افغانانو هغوی چې کار کوو د هغوی د ځای په ځای کېدنې، د میشتېدنې او د کار، دا څنګه دی په دې برخه کې د دوی کاروایي څنګه ده؟ دا خو داسې چې و چې یعنې غیر منتظره غوندې خبره وه که نه، دوی هم آمادګي نه درلودله، حکومت آمادګي نه درلودله چې دونه په یو غټ تعداد خلک به د وطن راځي، مثلا 100,000 نفره به یو دفعه راځي انګلستان ته، دوی بې ځای په ځای، نو آمادګي نه نیول. همدې په خاطر یې مصرف هم ډېر جګ لاړه، ځکه چې دوی په 5 سټار هوټل کې ژوند کاوه او د ډېر وخته پورې پاتې شو، په کال 2 کاله پاتې شو هغو کې. زه خپله ډېر د نږدې نه په دې کارو کې د دوی سره مصروف وم، په خصوص د لندن په سطح په 14 هوټلو کې چې افغانان اوسېدل، زه په دې ټولو هوټلو کې تقریبا 4,000 نفره اوسېدل، په همدغه 14 هوټلو کې 4,000 نفره څه باندې. نو بعد هغې ته دې سره ده چې بیا دوی نور هوټلو بیرون د لندن نه وکړل. توجه خو په دې معنی ډېره وه چې د مصرف د لحاظه یو ارګنایز غوندې یو خبره نه وه، یعنې تنظیم شوې نه وه، د همدې په خاطر چې یعنې که په دغه پیسو باندې دوی بلډینګونه شروع کړي وو، د خلکو ته به مفت یو کور پکې رسېدلی و، ځکه چې وایي چې مثلا په ورځ کې په میلیونو روپۍ خرچه وه د دې کډوالو چې په هوټلو کې اوسېدل. څه خپل افغانان دغه هوټلو په سطح ژوند سره عادت نه و، نو ډېر مشکلات هم د هوټلو د لحاظه و، هم په موږ فشار دا و ځکه چې موږ د دوی په منځ کې د هوټلو د دوی د دولت په منځ کې داسې یوه رابطه و چې موږ نه شو پوه کولی بعضې خلک چې باید څه رقم برخورد وکړي د دې ژوند سره او دې نسب سره. توجه مصرف که ووایي زیات شو، ولې آهسته آهسته د توجه لږ سړه په دې شو چې خپل افغانانو علاقمندي په دې کمه وخته به چې د کور پیشنهاد ورته کاوه، د دوی سره داسې ادرسونه وو چې چېرته ځو چېرته نه ځو. د دوی طبعا د بعضو افغانانو دلته کورنۍ اړیکې وې، باید غوښتل به چې هلته به نږدې پاتې شي، دا شي دغه شي باندې لږ هغه راوسته مشکلات راوستل چې بالاخره ډېر افغانان بې سرنوشته نو مجبور شو ښکلی ځان ته کورونه پیدا کړو. دا او دا اوس هم زه په جریان کې یم چې دغه سږ تقریبا 4,000 نفره دغه پروګرام نه مخکې چې دوی ویلو چې هر کال 15,000 نفره باید را انتقال کړي چې پاکستان کې منتظر دي چېرته راغلي دي په بیرون د لندن کې په ښارو کې دي چې تاسو ته معلومه ده چې د وطن آزاد فضا او آزاد حرکت دا دلته هغه شی بین ځي، په خصوص هغه کورنۍ ته چې هلته له عادت نه دي بیرون وځي او دلته نو باید ګرځېدل. یو شی چې اورېدل کېږي خو تاسو به کیدای شي ښه ځای وایي، ښه څوک به وایي چې دا راته ووایي چې افغانان اصلا قصدن نه غواړي چې کار وکړي، کور چې ورکوي نازونه کوي، خبرې پکې کوي، مثلا کار چې ورته پیدا کوي ځان بچوي او بانې جوړوي، پلمې لټوي چې زه کار ونه کړم همدغه خیرات وخورم. دا خبره همداسې ده؟ والا
دا شی په ویډیو کې ثبتېږي چې دا ما د سند نه خو خیر نومونه خو نه اخلو موږ عمومي غږ کوو دا تا خپله تجربه راته ووایه د بده مرغه چې دا موږ تاسو افغانان ډېر شاته هم غورځولي دي او دا سړی له کار هم باسي دا خیرات سړی خرابوي د 100 روپۍ د دولت د کومکه شاید دوی په لکاو کې ګټه وکړي چې برعکس ولې بعضې نوي ځوانان شته چې رښتیا تحصیل دې ته هم ډېره مخه کړې ده غواړي چې آینده خپله جوړه کړي ولې متاسفانه د کورنۍ شته دي چې مثلا که چېرې ورته د 2000 پاونډو په میاشت کار پیدا شي هغه کار نه غواړي ولې 1500 روپۍ دولت ته چې راځي په هغې قناعت کوي خو دا ښه دی امید دا دی چې دا نوی نسل چې دی زموږ او ستاسو نوی نسل که نه زه ډېر د نوي ځوانان پېژنم چې بیخي دا د خیرات مسله هېڅ نه پېژني چې دا بینفټ چې ورته وایي که نه دا څه شی ده او دا ښه ده چې ویې نه پېژني ځکه چې دا له کاره باسي پرېږده چې کارونه وکړي مخکې لاړ شي او خنډونه یې په مخکې هغه له منځه لاړ شي یګانه شی چې دلته دا تڼۍ صاحب چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې ما په ډېر جکسن کې دلته پوهنتون ولوسته یعنی دلته پوهنتون شاملېده اسانه دي لوستل به یې مشکله وي که نه لکه د موږ په هېوادو کې چې داخلېده مشکله دي بیا لوستل اسانه دي واسطه کوی شي دا کوی شي نو دومره زمینې دي دلته چې د ده ځای نه مثلا تاسو د دې ځوانان هغه واخلي ګټه واخلي زمینه د تحصیل زمینه د کار زمینه د بزنس که چیرې دوی یو اوږدمهاله پلان ولري ځان ته چې مثلا درس ووایي دا وایي لکه نه دا چې مخکې مې ویلي چې دوی لنډې لارې د ګټې پیدا کړی شي چې ولا یو څو موده او بیا په مغه ټیټه سطح پاتې شي نو د تحصیل یګانه شی چې خطوب دلته ده چې تحصیل هیڅ مخه نیول نشته د تحصیل دلته تحصیل کوی شي څونه کوی شي څونه غواړي او په اصطلاح اکسس چې ورته وایي یعنی داخلېده دا هم دونه غټه مشکله پروسه انګلیسي د زده اوسي تا ته پوهنتون شته که د ورځې نه شي کولی د شپې پوهنتون هم شته نو ډیره مننه د دوی د یو لومړي وزیر خبره مې رایاد شو وایي دا وطن چې دی دا وطن د فرصتونو وطن دی د به ویل لند اف اپورچونیټي نو د افغانانو لپاره دا همدا پیغام باندې خبرې پای ته رسوو چې دا د فرصتونو وطن دی خصوصا ځوانانو ته وایو استفاده وکړئ ځان ورسوئ وطن ته دې وطن ته خپل وطن ته خدمت وکړئ او ستا نه مننه خبرې مو شروع په باغوانۍ کړې او پای ته مو ورسولې په کاري ژوندي اوسئ هیریږي نه د پلار نیکه مې دا نشان دی شیرین وطن مې ګران افغانستان دی شیرین وطن مې هیریږي نه د پلار نیکه مې دا نشان دی شیرین وطن مې